مولانا فضل الرحمن د عزم استحکام عملیات به له افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې کړي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پاکستان د جمعیت علما اسلامي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي، پاکستان د عزم استحکام عملیاتو په پیلولو سره له افغانستان سره د اړیکو د لا پراختیا هڅې کمزوري کوي. نوموړي ویلي، قبایلي سیمو کې د دغو عملیاتو پیل د پاکستان امنیت ته زیان رسولی دی. د فضل الرحمن په خبره له ایران سره په پولو کې د ستونزو تر رامنځته کېدو وروسته پاکستان دا ستونزه ژر حلوي، خو افغانستان سره بیا د ستونزو د حل هڅه نه کوي. بلخوا محمود خان اڅکزی له پاکستان څخه پر افغانستان برید د ماشومانو خبرې دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د پاکستان دفاع وزیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې له پاکستان څخه پر افغانستان برید د ماشومانو خبرې دي. د اڅکزي په خبره دوی دا نشي منلی چې پاکستان به پر افغانستان برید وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د اړتیا په صورت کې به پر ټي ټي پي له پولې پورې ورغاړه عملیات هم وکړي.